السلام علیکم ورحمت الله. زموږ دغه ماشوم مې تعقیب کړی دی، مخفي کیمره مې لګولې دی. نو زموږ ګور چې دغه ماشوم عادتي دی یا مجبور دی؟ کینه بچیا دا به څو ده؟ 100 روپۍ دی. ښه ښه. دا شامپو باسه. ستا شامپو څنګه دی؟ شامپو باسه. او شامپو به څو دی؟ دا 500 روپۍ. نور څه خرڅې؟ دا کریمونه دي. ښه دا مکتب والی نه وی؟ دا پلار مې بوډا دی، یو مانده غټ ورور مې دی او زه یم، او بل ورور مې هغه وایي 12 کلن دی. 12 کلن دی. ښه. 12 کلن به او پلار دی؟ او پلار مې بوډا دی، هغه ډېر 15 اتیا څه په شاوخوا څو کلو وي. 15 اتیا؟ هغه ډېر بوډا دی. یوه ورځ مې ځان سره د شامپوګانو کې بیولی و او بس ایسته وایم ما ملا خوږېږي. 2 ورځې مې بیولی و، نو وروسته کور ته رالم داسې. اوس هم ملا درد نه په عذاب دی، نشي کولی کار. تعلیم کې چې در باندې وکم یا مکتب کې مې واچوه. مکتب خدای مکتب وی؟ ښه بچا کوره پورې در سره ځم. صحیح دی که حقیقتي د کور وضعیت هم خراب وي نور انشاءالله کومک هم کوم در سره. صحیح ده. کوره پورې ځي را سره. کور ښی ښه. زه چې ځو کور ته را سره اوسه. غم مې د زړه نه وځي چې راته ګورې. السلام علیکم. څنګه یې کاکا؟ جوړې تکړې خیریت دی صحت د ښه دی جوړ استئ خیر استئ خیر دی. څه ناروغي؟ بس دغه ملا نه په عذاب یم. ژوند همدغسې ژوند دی چې اول ښه و کور کې هلته ژوند زندګي م ښه وه په خپل کلي کې. هغه ځان دلته جنګ نه راغلو، بس کور درګاه م هلته چور شوه. موږ دلته راغلی بې کسه بې وسه پراته یو. ګټې وټې مې څوک نشته، خپله معذوره یم، پردي احتیاج یم. څه معذورې خور؟ دا لاس او دا خپل مې پالېژ ویلي. بس ژوند هم در په در دی، نور به څه ووایم. او زامن دې نشته؟ دغه 2 ډکې دي. دغه 2 ماشومان؟ بې سواده دواړه پاتې شو، مکتبونه یې نه شو، هېڅ نه شو، در په در دي. تعلیم نه کوي؟ تعلیم نه پاتې دي. پلار دا دی وینې ضعیفه دی. سبقونه مې په وویلي، مدرسې ته به مې لېږلو. بس نور یوه مې لور د هغه هم بې سواده او بې مکتبه پاتې ده. دا د شامپوګانې څو روپۍ ده؟ دا د ورځې کله 100 راوړي، کله 50 راوړي. په دې هم کار کېږي؟ نه که نه چې کار هم پکې دی بیا به ښه و که نه. 100 روپۍ راوړي؟ 10 روپۍ 10 روپۍ بېګا راوړي. په دې 10 روپۍ مې څه واخیسته؟ هېڅ. هغه باندې مې ترکاري واخیسته. لیړوګان ترکاري وشوه؟ نه تېر ته اوس له شل مې دغه هغه د زړي نه راکرز کړي. ښه ترکاري څه ته واخیسته؟ 150 روپۍ لیړوګان. اوس هم هلته لږ هم پخ کړي، لږ پاتې دي ساتلي مې. څه ناروغي تا علاج نه دی کړی؟ ما ولاسې علاج نه دی کړی، زه خپله هم دغسې یم، بېوسه یو که نه په څه شي به علاج وکړم. دا لاس مې د دې لاس نه مې دا لاس هم د شو. دا ګوره راکرز کړلی، په ځان مې ولګولی. هغه هېڅ کار نه پوهېږم. بس همدغسې په ملا مې هم درد شي، په پښو مې هم درد شي، داسې هم شال جای په جای پروت یم. نه بیا نه شم ګرځېدی. ګوره لکړه پرته ده، همدغه باندې لږ لږ لاړ شم سارا ته، بیا سره شم نور ګرځېدا نه ورته. زه یې ورځې کله شلې شي داسې ورځ راځي چې که مخکې به ښه و، ښه به 200-300 روپۍ راته پاتې کېدلې، او اوس نشته. اوس دومره هغه دي کسان را ډېر شوي دي، اوس نه پیدا کېږي. څوک یې بیخي اخلي، مخکې به خلکو اخیسته، اوس یې څوک نه اخلي. دا ښځې هلته لاړ شي، یو بل نه روپۍ را قرض کړي هم ویلې، یا څوک قرض هم ورنه کوي، دو سره پیدا کېږي نه روپۍ. څوک قرض هم ښځو ته روپۍ نه ورکوي چې موږ نه شی والي. نو زموږ خبرې هم تاسې واورېدلې چې کاکا خپله ناروغ او مورجانو خپله تکلیف لري چې لاس یې فلج شوی، خپه یې فلج دی. البته د هغه درملنې پیسې ورسره نشته دی. یوه مې لور ده، ښه هغه مې کونډم ده او ګونګ هم ده. هغه چا چې ورکوي پسې لیوانه هم دغه هم په ما تاوان ده. اوس خو سر خلک زوبر شوی لاړ ده هغه ته. هغه متاثر هغه ما سره ده. همدا 2-3 ورځې کېږي لاړه ده، کېدای شي سبا یا بېګا ته راسي. هم په کونډو باندې حساب ده. بس هیله مشوره د موږ دغه دی، خدای هیله وایي تاسو هیله ده که موږ سره چې کومک هم له لاسه کېږي، وس هم کېږي، موږ سره یې وکړئ، ثواب هم بندامن کېږي. بې وسې بې کسه وي. دلته خلکو ته یې ورکړي او خلکو ته یې ورکړي چې اخري ډېر لري. هغه یوه ورځ څوک راغلی ما موږ ور راسې هم لږې سره مخ یو او مخته یو. هغو ته یې ورکړي چې هغه دنه وګیني چې بنګلې لري
ګاډي لري د تیکته پورته راته وکتل مغسې یوه سبا ته موږ راځو دوی بله راځي دا 2 کاله کې بیا مې لیدلي هم نه دي نو زمندو فی ورکړه ما دا زیړ کارټون نه منګه ووتو چا رانه کړه کارټونه توزیع کول نو دا چا وخت دی دا دغه 3 کوره د موږ کورونو کې پاتې شو او دا نور 15 کورو ته ورسېدو هغه کورونه څنګه دي 15 چې ورکړي هغه هم بېوسه دي زمندو یو غټ مشکل دا دی چې کله کوم مؤسسه یا مرستندوی ادارې راشي چې کوم مرسته په غریبو یا ناچارو کورنۍ باندې وسپاري نو زمندو ټول نه مخکې هغه خلک منډې وهي چې هغه شتمن دي نو زمندو هیله کوم د شتمن خلکو سره چې الله لپاره منډې مه وهئ دا د دغې خلکو حق او د دې حق تاسې خورئ 50 شپېته ګیره به پټی هم لري او ښه بنګله هم لري او ښځې هم خیر ټولوي او چې څوک راسي څوک کونډې کي څوک همسایه کي څوک یو شی کي څوک بل شی کي ذاتي غوډه مغه نه وسته کې نور دي په خپله مغه خلاص موږ هم څوک نه ملک د 50 شپېته جریبې وایي ځمکه ده او چې مؤسسې راشي کور کې چې کوم زنانې د هغې نومونه لیکي هغه مواد او مرستې ماغو باندې سپاري او بس کاکا دغه وهله ستا درملنه کیږي یا خوراکي توکي وهلې چې نور مرسته راغله انشاءالله بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږم بس دعاګانې کوئ صرف دعاګانې کې ملا ساتئ نو زموږ دا زموږ خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته حاضرېږو الله حافظ